د افغانستان لنډ تاریخ د علامه مرحوم عبدالحی حبیبي اثر لومړۍ برخه د افغانستان تر تاریخ د مخه دورې ته یوه کتنه. د مورخانو په اصطلاح هغه دوره چې انسان د لیک په موندلو نه و بریالی سوی تر تاریخ د مخه دوره بلل کیږي او تر هغې وروسته چې لیکدود را پیدا سوی تاریخي اثر دی. خو شرط دا دی چې د لرغونیو قومونو پاتې لیکل سوي اثار لوستل سوي وي، څرنګه چې تر اوسه ځینې لیکونه سته چې لوستل سوي نه دي. نو له دې امله هغه په قبول تاریخ دورې پورې اړه لري او که کوم وخت ولوستل سول نو تاریخي مرحلې ته به ننوځي. د شرقي هیوادونو تاریخي دورې عموما تر میلاد د مخه د 2500 کال په شاوخوا کې ګڼلې دي. دا ځکه چې د مصر او بین النهرین لوستل سوي لیکنې هم دومره عمر لري. خو په سند او حرپه کې د موهنجدارو موندل سوي لیکنې لا تر اوسه نه دي لوستل سوي او په تاریخي مرحله کې شاملې نه دي. په افغانستان کې تر تاریخ د مخه اثارو پلټنې له 1946 میلادي کال څخه د اروپایي علمي هیئتونو لخوا پیل سوي او په نتیجه کې تر تاریخ د مخه د ډبرو د دورې اثار ترلاسه سوي چې د ډبرې د کارونې په درېیمې دورې یعنې تږل سوې ډبرې او د خاورینو لوښو او فلزو د استعمال په دورې پورې اړه لري چې هغې ته د کلکوالي تیک دوره وایي. له دې علمي پلټنو څخه دا نتیجه ترلاسه کیږي چې د افغانستان او د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو په خاوره کې د 6000 کلونو په شاوخوا کې انسانانو مدنیت درلود، ځکه چې همهغه مهال مروه ته نږدې د انو په سیمه کې د مس کارونې اثار موندل سوي دي او تر تاریخي دورو د مخه اثار یې د افغانستان په ګاونډ کې په دغو ځایو کې موندل سوي دي. لومړی د پنجاب په حرپه کې، یعنی د افغانستان د غرو په لمر ختیځو ډاګو کې چې هلته ودانۍ او اثار لیدل کیږي. دوهم موهنجدار د افغانستان ختیځې جنوبي خواته په سیند کې د ښار کوڅې او د بازار نقشې او حتی د اوبو پاخه لښتیان او په هره کوڅه کې د فاضله موادو لپاره د پخو خښتو کوچني خاکدانونه هم لیدل کیږي. په دغه لرغوني ښار کې د مورد رب النو مجسمې، پاخه خاورین لوښي، د سرو او سپینو زرو ډول ډول ګېڼې او د هغو عصرونو د فلزاتو صنعتي نمونې او فلزي بوتان ترلاسه سوي دي چې د هغه لرغوني ښار په اړوند موزیم کې خوندي پراته دي. او په هغو ښکلیو اثارو کې له عاجو څخه د پیل کوچنۍ مجسمې او د غټو او غښتلیو غویو انځورونه سته چې پر ځینو انځورونو لیکنې هم لیدل کیږي، خو لا تر اوسه یې څوک په لوستلو بریالي سوي نه دي. د سیند د وادي تر تاریخ د مخه مدنیت چې د افغانستان په ختیځه خوا کې د حرپه او موهنجدارو ترمنځ 1000 میله د بابل د تمدن د ساحې 4 برابره او د مصر تمدن د پراختیا 2 برابره کیږي، په یو شکل او ډول خپور سوی و. د ودانیو د جوړونې شکل او د خاورینو لوښو او د کار د سامان او وسایلو په جوړښت کې بیخي سره ورته دي او پوهانو ترې دا نتیجه اخیستې ده چې دا مدنیت د افغانستان د خاورې په ختیځه خوا کې د سیند د وادي له سره بیا تر پایه خپور سوی. شمالي او جنوبي پایتختونه یې حرفه او موهنجدار 2 ښارونه وو او تر بابل پورې د لویدیځو خاورو له تمدن سره اړیکې درلودې او حتی تر میلاد 2000 کاله شاوخوا د مخه په بابل کې د هندي تاجرانو یوه محله موجوده وه. له هغو اثارو څخه چې د بین النهرین په کیندلو کې موندل سوي دي څرګندیږي چې د سیند وادي خلکو اعشاري ارقام وزنونه او پیمانې پیژندلې. د هغه ښار له اثارو څخه چې په حرپه کې ښکاره سوي دي څرګندیږي چې معتبرو خلکو په 2 پوړیزو ودانیو کې ژوند کاوه او د استوګنې زیاتو ځایونو د اوبو څاګانې، حمامونه او تر ځمکې لاندې ګدامونه یې درلودل. حال دا چې عامه طبقه
کارګران او کسبګران په کوچنیو 2 کوټو لرونکیو کورونو کې استوګنه کوله. هر کور د یو کوچني غولي په واسطه له بل کوره بیلیده او د دغو تر تاریخ د مخه خلکو ښارو ته نږدې ځینې کلاوې وې چې غالباً یې د غلې ګودامونه وو. هغه کنډوالې چې د هارپا د تمدن له وروستیو مرحلو څخه نمایندګي کوي د هغه ځای د اوسیدونکو بېوزلي او انحطاط راښیي چې زیاترو کورونو د سمڅو بڼه پیدا کړې وه او د ښار جوړښت چې پخوا یې نظم او ترتیب درلود بیخي ګډوډ سوی دی. پوهانو له دې څخه دا ډول نتیجه ترلاسه کړې ده. لومړی، د دې ودانیو پر خلکو د غربي اریایانو یرغلونه پیل سوي او د دوی مدنیت یې راټیټ کړی و. که څه هم د هارپا د لیکنو الفبا لوستل سوې نه ده، خو دا ثابته ده چې دا لیکدود تر اریایي مهاجرت د مخه دورې پورې اړه لري. هغه عربي چې اسانو کشولې په هغو خلکو پورې اړه درلوده چې په هندو اروپایي ژبو یې خبرې کولې، خو د موهنجدارو او حرفې د خلکو ګاډۍ غښتلیو او قوي غویو کشولې چې پلن او اوږده ښکرونه یې لرل او د دغو ښکلیو او غوټو وایانو انځورونه پر موندل سویو محرو آثارو انځور سوي دي. دوهم، دغه مدنیت ته ورته دا لړۍ د افغانستان په جنوب کې د بلوچستان په نال او جالوان لور لایي او همداراز د سیستان په نادالي او د ایران په ځینو جنوبي برخو کې لیدل کیږي چې ځینې کړي تر بین النهرین پورې هم رسېدلي او پر هغو خلکو اړه لري چې د اریایانو تر هجرت د مخه په هغو سیمو کې میشت وو. څرنګه چې د دوی په لرغونیو اثارو کې د مورد رب النو په څیر مجسمې موندل کیږي، نو ځکه کېدای سي چې دین، عقاید او فرهنګ هم سره ورته وي. هغه آثار چې د بلوچستان د کوټې د شمال لویدیځ په 2 میلۍ کې د ګل محمد په کلا کې موندل سوي دي پر دې دلالت کوي چې د هغې سیمې پخواني اوسیدونکي لا تر هغه وخته د خاورینو لوښو په جوړولو نه پوهېدل او د ډبرو له چړو او د هډوکیو له ستنو او تیرو څوکو لرونکي ترژو په څیر آلاتو څخه یې کار اخیست او د ودانیو او کورونو جوړول هم دود نه و. خلک څاروي روزونکي کوچیان وو چې په راوروسته وختونو کې خاورین لوښي او ودانۍ جوړې کړې دي چې لرغونپوهان یې د ژوب د ناوې لوښي بولي او پر هغو باندې ځینې توري او هندسي انځورونه او د هوسۍ او بوک لرونکي غوایي تصویرونه انځور سوي. په کورو کې د وزو ډېر هډوکي لیدل کیږي چې د دوی پر ډېرو غوښو خوړلو دلالت کوي. د غلې د میده کولو لپاره ډبرین او انګونو درلودل، په داسې حال کې چې د هغه مهال په موندل سوي اثارو کې د اوسپنې او زرونه لیدل کیږي. پر ځینو خاورینو لوښو TEWV ته ورته شکلونه شته چې د هغو په څیر بل ځای نه لیدل کیږي، ځکه نو لرغونپوهان د هغو پر پیژندنه پټه خوله دي. د دغه لرغوني مدنیت عمر د 6000 کاله په شاوخوا کې اټکل سوی دی. د لوستونکي نظر، په افغانستان کې لومړنی مدنیت د کندهار په شمال لویدیځه سیمه مونډیګک کې تثبیت سوی دی چې د لرغونپوهانو لخوا څخه څېړنې ترسره سوي دي. د هغو څېړنو په ترڅ کې چې د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال د بهرنیو لرغونپوهانو لخوا ترسره سوې، دا په ډاګه سوه چې په افغانستان کې لومړنی مدنیت د مونډیګک په سیمه کې د مونډیګک اوسیدونکو رامنځته کړی ولو چې تاریخ یې 3000 کاله وړاندې تر میلاده دورې ته رسیږي. پر همدې اساس باندې د افغانستان 15000 کلن تاریخ تثبیت سو او موږ دا دعوه کوو چې افغانستان 15000 کاله تاریخ لري. که د یو هیواد تاریخ موږ معلوموو چې هغه هیواد څونه تاریخ لري، موږ به پر 2 دلیله باندې د هغه هیواد تاریخ تثبیتوو. لومړی دا چې هغه هیواد کې
لومړنی مدنیت څه وخت رامنځته شوی دی، یعنې د لومړي ځل لپاره ښاري ژوند، منظم سیستم او قانون چې خلکو له کوچیاني ژوند څخه و ښاري ژوند ته ترجیح ورکړي او ښاري ژوند یې غوره کړی. او دوهم عامل چې موږ د یو هېواد تاریخ ورباندې معلومو، هغه به دا چې د یو زبر ځواک څخه هغه هېواد څه وخت خپلواکي ترلاسه کړي. په اسیا کې ډېر داسې هېوادونه شته چې د دوی تاریخ د خپلواکۍ د ورځې څخه شروع کیږي، چې په کم کال باندې دوی د یو زبر ځواک څخه خپلواکي اخیستې، په هغه کال باندې د دوی د هېواد تاریخ هم شروع شوی. په افغانستان برعکس د نورو هېوادونو پرتله باندې ډېر تاریخ لري او تاریخ یې د لومړي تمدن څخه شروع کیږي، چې د لومړي ځل لپاره د افغانستان پر خاوره لومړی مدنیت یا ښاري ژوند یا تمدن څه وخت رافیل شو، د هغې ورځې څخه یې تاریخ هم پیل شوی دی. ځکه موږ دا ادعا کوو چې افغانستان 15,000 کلن تاریخ لري. همدارنګه د هرپا د سیمې دا تر تاریخ وړاندې مدنیت د هندوستان د کچهت تر جزیرې نما پورې غځېدلی دی او پر 1940 او 1954 میلادي د هغه ځای له زیاتو غونډیو څخه داسې اثار ترلاسه شوي دي چې د هرپا د مدنیت اثارو ته بیخي ورته دي. د کشفیاتو دا ساحه د راجګوټ ښار جنوبي خواته پرته ده، خو د افغانستان په خاوره کې تر اوسه تر تاریخ وړاندې څو مهم او غوره ځایونه شته. لومړی په 1946 میلادي کال سر اورولسټین او موسوګیر شامن او حاکین د سیستان د نادالي او زرنج د سروتار او کنګ په کلا کې کیندنې وکړې، چې په هغه کې ډبرین لوښي او ډول ډول وسلې او غیشي او رنګارنګ ښایسته سوي کودړي او د سپینو زرو غوږوالۍ او له هډوکو څخه جوړ سوي شیان کشف سوي دي، چې پوهان هغه په مروه کې د انو او په لویدیځ کې د کاشان او په جنوب ختیځ کې د سین موندل سوي اثارو ته ورته ګڼلي دي. له هغو څخه دا نتیجه اخلي چې د انساني مدنیت د دې دورې لویه صحنه د سین له وادۍ څخه نیولې بیا د نیل تر سیمې پورې د افغانستان په ګډون پراخوالی درلود. موسیو ګریشمن د سرخداغ غونډۍ چې 10 متره لوړه او 12 متره ژوره وه وکیندله او تر میلاد 1000 کاله دمخه د مدنیت اثار یې وموندل. دی وایي که 20 متره نور هم وکیندل سي، کیدای سي چې تر میلاد 4000 کاله دمخه شاوخوا اثار وموندل سي چې د سیند د بین النهرین او مصر پخوانیو مدنیتونو ته نږدې دي. په دې خاوره کې داسې پخوانۍ غونډۍ ډېرې دي. دوهم تر تاریخ د مخه اثار چې تر دا مهاله په افغانستان کې لټول سوي دي د کندهار لویدیځې خواته د پنجوایي او ارغنداو په وادي کې د بیدوان د غره له سمڅو او د یمرسایل غونډۍ څخه هم ترلاسه سوي دي، چې د سند، پنجاب او د بلوڅو د خاورو تر تاریخ د مخه مدنیتونو پورې اړه لري او د مورودرابلنو مجسمې موندل سوي دي. په 1444 شمسي کال د کندهار شمال لویدیځې خواته 60 کیلومتره نږدې د موډیګک په غونډۍ کې علمي پلټنې وسوې چې د ارغنداو په ودانۍ کې تر تاریخ د مخه د 50,000 کالو پخوا د مدنیت د اثارو نمایندګي کوي. پوهان وایي چې د کندهار لویدیځې خواته د کشکینه خود له وادۍ څخه چې اوس وچه سوې ده اوبه کېدلې او سرسبزي وه. دا غونډۍ چې 3000 کاله پخوا د وروستي ځل لپاره د استوګنې ځای و، اوس د جوی پیښو له امله یو مخروط شکل لري. د هغې لارې پر سر پرته وه چې د روخت یعنې ارغنداو پښین او سیند د وادۍ خواته د هرات، فراه، هلمند د شاوخوا خلکو د تیرېدو لاره وه او همداراز دا لاره د ترنک او غزني او د هندوکش جنوبي سیمو ته رسېدله. مطلب دا چې د هلمند وادۍ د ارغنداو او ترنک له وادیو سره نښلولې. د موډیګک غونډۍ تر میلاد وړاندې د 4000 کال له پای څخه د لومړي زرم قبل میلاد کال تر پایله پورې
د ودانۍ 15 مرحلې تېرې کړې دي چې پاخه دیوالونه یې درلودل. د غلې د ګدامونو ځایونه د اوږده غولي په ډول وو چې د هارپا د موندل سوي اثارو ګدامونو ته بیخي ورته وو. خو د هارپا تر ګدامونو کوچني وو. په کښته پوړ کې یې د څارویو د ساتنې لپاره خونې وې، څرنګه چې د ګدامونو ودانۍ د نوموړې غونډۍ له 3 مختلفو طبقو څخه راوتلې دي. ځکه نو وایي چې دا ګدامونه د هغه مهال د انسانانو د استعمال لپاره په مختلفو زمانو کې جوړ شوي وو. په لوړ پوړ کې د ګدامونو د ساتندوی لپاره یوه کوچنۍ کوټه لیدل کېږي چې په هغې کې یو څه خاورین لوښي، ډبرین او د مفرغ بري یا فیکانونه او مچلوغزي او د هغوی د خټو ګولۍ موندل شوي دي. او دا ورڅخه څرګندیږي چې د ګدامونو ساتونکو دا وسایل د ګدامونو د ساتنې لپاره کارول چې د دغو دفاعي څیزونو عمر له اوس څخه تر 3000 کالو شاوخوا اټکل شوی دی. د غلې د ګدامونو تر ودانیو پخوا له مکعبو ډبرو څخه چت لرونکې خونې جوړې شوې وې چې د ودانیو په شمالي برخه کې د خښتو ودانۍ هم سته. د ودانیو مخته یو ارت غولی دی چې شاوخوا یې یو څه کوچنۍ خونې سته او د لوی ماڼۍ نقشې هم ښکاري چې له اومو خښتو څخه په نیم مخروطي ډول ودانه شوې ده او د خښتو لوی ستنې لري چې په سپین رنګ انځور شوي او اوس هم د دې ستنو بهرنۍ منظره له برمه ډکه په نظر راځي. په دې ستره ودانۍ کې یو د مفرغو چاکو او د هډوکي لاستي او د ښکلیو کدړو ټوټې او د ادیتا یا ادې یا مور د خیر او برکت د رابلنو یوه ماته مجسمه چې د بلوچستان او د سند موندل شوي مجسمو ته بیخي ورته دي له ډول ډول وسلو سره ترلاسه شوي دي. په نورو غونډیو کې د هغو خلکو د استوګنې د ځایونو نقشې شته چې پورتنۍ غونډۍ عبادت ځای و. په دې ودانیو کې د نغري نقشې د هغه له اسبابو سره او یو څو اوننګونه او د هغوی دستې لاسته راغلي دي چې په غالب ګمان د دوا پلورلو دکان ګڼل کېدای شي. په نورو خونو کې د پخو خښتو تنور او نیمکاره توبري یا فیکانونه لیدل کېږي. د زیاتو خونو بامونه شوګي لري او د باندنیو دیوالو کې مستعمل دوبري فیکانونه او میسي سرنیزې ایښودل شوي دي. په هغه اداره کې چې په دې ودانیو پورې اړه لري 7 کالبوتونه یا اسکلیټونه پیدا شوي دي. د مونیګک د غونډۍ له کښته څخه لوړې خواته مختلفې طبقې داسې دي. له مځکې څخه پورته خواته تر 9 پوړ پورې د نیم کوچي توپ ژوندانه نقشې لیدل کېږي چې د هغو له مخې ویل کېدای شي چې د هغه ځای لومړني اوسېدونکي تر وخت نیم کوچي مالداران وو او د کورونو ودانۍ هم پخې وې. تر هغه وروسته تر 3 پوړیو پورې ودانۍ له اومو خښتو څخه بشپړې شوې وې چې خاورین لوښي په کښته طبقو کې ساده او ابتدایي دي. تر هغې وروسته د لوښیو کودړي ښکلي کېږي، تر هغې چې د خټو انځور شوي لوښي رامنځته کېږي. پر هغو جامونو چې پر پایو ولاړ دي د څارویو، مرغانو، ګلانو او د جګو ښکرو لرونکي پسونه یا زرینې زرکې، پیلې مرغ او د عشق پیچان د پاڼو شکلونه لیدل کېږي. د خټو د انځور شوي لوښي له 8 پوړ څخه وروسته زیات دي چې د کوټې شاوخوا موندل شوي لوښو ته ورته دي. مفرغي فلزات او مس له 6 پوړ څخه پیل کېږي او هغه وخت چې د 5 پوړ سکاره د کاربن 14 لارې وازمیل نو د دې پوړ نیټه 2625 قبل میلاد په شاوخوا کې وټاکله، یعنې 2625 کاله وړاندې تر میلاد. د موسوي کیزال د تاریخ وړاندې دورو د متخصص په وینا دا غونډۍ تر 5000 کالو
تر 15,000 کالو ډیر عمر لري، نو ځکه د سند تر موهنجدارو پخوانۍ او لرغونې ده. دریم، د افغانستان په شمالي برخو کې هم تر تاریخ د مخه مدنیت اثار کشف شوي دي. په دې معنی چې په شمال لویدیځ کې د مروه په انو کې تر تاریخ وړاندې مدنیت نقشې ترلاسه شوي دي. همدا ډول د افغانستان په شمال ختیځ لوري کې د تاریخي اثارو بقایا شته چې د 1922 میلادي کال پر اکتوبر د ایټالوي لرغونپوهانو لخوا وموندل شول. د هزارسم دښته د هندوکش په شمالي لمنو کې د 2300 فوټو په لوړوالي او د 16 کیلومترو په اوږدوالي د سمنګان شمال لویدیځ لور ته پرته ده، چې په لرغونو زمانو کې هم د هند، کابل، بغلان، کندوز، بدخشان او چین لاره له همدې وادي څخه تیرېدله او همدلته د غره په ډبرو کې هغه طبیعي سمڅې شته چې پخواني انسانان پکښې اوسېدل او هلته د ډبرین اورټک سامان او ډېرې تړل شوې ډبرې کشف شوې دي چې ځینې ودانۍ هم په همغې زمانې پورې اړه لري چې انسان تر سمڅو او ګارو بهر استوګنه کوله او بې ډوله ابتدایي دیوالونه یې د 1.0 مترو په ترتیب سره لوړ جوړ کړي دي چې د هغو په منځ کې له 0 څخه تر 30 مترو پورې د ودانۍ بلاکونه لیدل کېږي. دغو ټولو ودانیو 315 هکټاره ځمکه نیولې ده. د هزارسم له سیند د اوبو د کانال د غاړې له 125 متره دیوال سره د اوبو رسولو نقشې هم څرګندې دي. د دغه ځای د ګارو په سمڅو کې مثلث ډوله خونې لیدل کېږي چې لوی تاخچې لري او له ډبرو څخه دننه 3 کنجه چوکۍ توږل شوي دي. د دیوالونو په جوړولو کې د ډبرو له تختو څخه کار اخیستی دی چې د نغریو نقشې هم پکې څرګندې دي. د هزارسم په سمڅو کې کیندل شوي شکلونه او رسمونه لیدل کېږي چې د ایټالوي لرغونپوه هایټ د راپور لیکونکي په وینا داسې شکلونه د لویدیځې اروپا تر تاریخ وړاندې اثارو کې هم لیدل شوي. خو د هزارسم د اثارو انځورونه 4 ډوله دي. لومړی انساني شکلونه، دویم رسم شوي لاسونه، دریم د څارویو شکلونه، څلورم د راز شکلونه ګډون چې معناوې هم نه دي څرګندې. د تر تاریخ وړاندې زمانو پوهان د هزارسم د سمڅو دا شکلونه هغو شکلونو ته ورته او نږدې ګڼي چې په هسپانیا، ایټالیا، سویس او ایرلند کې موندلي دي او داسې نتیجه اخلي چې تر تاریخ وړاندې دا ډول شکلونه رسمول دود وو. د بیلګې په ډول د هزارسم د سمڅو له شکلونو څخه د پوسکي یو شکل دی چې نیمه دایروي یې تشکیل کړی او هغه دایر بیا یو عمودي خط پرې کړی ده او له هغې څخه د انسان بدن مراد دی چې بازوګان او شمزو یې ښوول شوي دي او هغو شکلونو ته ورته دي چې تر تاریخ وړاندې د هسپانیا، ایټالیا او ایرلند په اثارو کې هم لیدل شوي دي. د هزارسم په اثارو کې دا ډول مشابه شکلونه ډیر دي چې د اروپا له تر تاریخ وړاندې لرغونیو اثارو څخه په پاتې شکلونو کې ښوول کېدای شي. تر تاریخ وړاندې په کلکوالیتیک او تږلیو ډبرو د استعمال په دوره کې د بدخشان لاجورد هم د یادولو وړ دي ځکه چې د کاشان، سیالک په غونډۍ، د سومر او بین النهرین په ځمکو، د مصر د فرعون د توتین خامن په هدیره او هم په ایلام کې د لاجورد ډبرې راز نمونې موندل شوي دي او دا څرګندوي چې د بدخشان د لاجوردو ډبرې 6000 کاله پخوا شهرت درلود او استعمال یې تر مصر پورې هم رسېدلی. د دغه هیواد خلکو له نورو ختیځو او لویدیځو هیوادو سره لرغونې مدني اړیکې درلودلې. د لومړۍ برخې پای.